د قضایي زده کړو عمومي ریاست کې د محاکمو قضایي غړو ته جوړ شوی 45 ورځنی سیمینار پای ته ورسید. د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د محاکمو قضایي غړو ته د قضا برخه کې د ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی 45 ورځنی سیمینار د روان 1446 هجري قمري کال د صفر المظفر میاشتې په 14 نیټه پای ته ورسید. د قضا برخه کې د محاکمو د قضایي غړو د ظرفیت لوړونې په موخه دغه سیمینار کې د بیلابیلو ولایتونو د محاکمو 14 قضاتو، مفتیانو او محررینو ګډون درلود چې د قضایي زده کړو عمومي ریاست په تعلیمي نصاب کې د شته 6 مهمو کتابونو په تدریس سربیره ورته په یاده برخه کې د مسلکي استادانو او علما کرامو لخوا عملي زده کړې هم ورکړل شوې. د دغه قضایي سیمینار د فارغینو په غونډه کې چې د قرآن کریم د مبارکو آیاتونو په تلاوت پیل شوه، د سترې محکمې د نظامی محاکمو معاون محترم شیخ خیرجان خیرخوا صاحب د اسلامي نظام قضایه قوې د ارزښت او مهم مسؤلیت په تړاو تفصیلي وینا وکړه. شیخ صاحب وویل چې په یو نظام کې درې قوې هغه ډیر غټ رول لري. هغه نو قوه مقننه ده، قوه قضائیه ده، قوه اجرائیه ده. دا نظام عبارت د دغه درو قوو څخه دی. قوه مقننه الحمدلله زموږ د اسلامي امارت د نظام او د نور نظامو فرق شته چې د هغو قوه مقننه د دوی پارلمان دی، هغه غیر شرعي قوانین پاسوي او بیا یې په قانون کې درجوي، بیا خلک مجبوره دي په هغه باندې به عمل کوي. خو زموږ قوه مقننه هغه قرآن او حدیث دي. البته اداري به خود یو څه قوه نافذه قوانین نافذه به لرو، خو ټول شرعي قوانین هغه نه پارلمان برخه پکې لري، هغه د الله تبارک وتعالی د نیزه دی او هدایت یې قرآن کریم او احادیث شریفه راته کوي. نو په دې درو قوو کې بیا غټه قوه د نظام محور چې ټول نظام باندې راګرځي، ټول عدل باندې راګرځي، هغه کومه قوه ده؟ قوه قضاییه. غټ صفت دی یقیني، غټ صفت هم دی او غټ مسؤلیت هم غټ صفت دی او غټ مسؤلیت. تاسو فکر کړی دی چې څومره متهمه اداره ده هغه د قضا اداره ده، چې څومره د آخرت مشکلات پکې کې د خدای نه کرده هغه د قضا اداره ده، چې څومره د خلکو ورته توجه ده نو هغه قوه قضاییه ده. دغه راز د قضایي زده کړو عمومي رئیس محترم شیخ قیام الدین قانت صاحب د سیمینار په اړه وایي. د سیمینار په اړه زه به ووایم چې دا یو منمحاله سیمینار د 45 ورځني یو سیمینار و چې په دغه سیمینار کې د مختلفو ولایاتو نه 16 کسان چې هغوی قضات، مفتیان او محررین وو هغوی شرکت کړی و. په ټول د دغه 45 ورځې دوی ته علاوه د 6 کتابونه چې زموږ په نصاب کې شامل ده دوی ته د مجربو استادانو له طرفه تدریس شو. د ده په څنګ کې دوی ته عملي کارونه وښودل شو. انشاءالله دغه سیمینارونه دا ډېر مؤثر او مفید سیمینارونه او د کوم کسان چې شرکت کړی د هغوی نه چې پوښتنې وشي هغوی بالکل خپل رضایت د دغه سیمینارونو نه ښکاره کوي او هغوی په دغه سیمینارونو باندې راضي دي او دوی ته پوره په دغه سیمینارو کې کوشش کیږي چې عملي کارونه دوی ته زده کړل شي او کوم پیچیده کوم مشکل ځایونه چې دوی ته د قضا په سیستم کې مخې ته راځي هغوی بیا پوښتنې کوي، استادان په وخت سره هغوی ته جوابونه ورکوي. نو دوی بیا په هغه ځایو کې کوم مشکلات سره چې مخ مشکلات بیا په آینده کې دوی سره نه وي. د سیمینار یو تن ګډونوال د سیمینار په اړه وایي. الحمدلله دلته زمونږ دغه سیمینار چې 45 ورځې دورانیه وه او 45 ورځې دوام ومونده ډېر زیات مفید موږ ته تمام شو او آینده کې هم د سترې محکمې د مشرانو څخه زموږ همدغه هیله ده چې زموږ د ظرفیت لوړونې دپاره هر وخت دغه سیمینارونه موږ ته اوږدمهاله او لنډمهاله سیمینارونه موږ ته دایر کړي تر څو زموږ په کارونو کې خورا ښه والی راشي او دغه راز زموږ ظرفیتونه نور هم لوړ شي. لله الحمد دلته زموږ سیمینار په ډېر اعلی کیفیت او په ښه توګه ترسره شو.
دا چې زمونږ په خپل ځان کې هم دغه حاصل قیاس نورو ملګرو په کارونو کې او دغه په خپل ځان کې ډېر زیات تغییر موږ احساسوو چې الحمدلله کارونه به تر دې نور هم چټک او لا ښه شي. د سیمینار یو بل ګډونوال وویل دغه قضایي سیمینار د محاکمو د قضایي غړو د ظرفیت لوړونې برخه کې ډېر ګټور او ګډونوالو پکې د قضا برخه کې ډېر موارد زده کړل او له ټولو مسؤلینو مننه کوو چې موږ ته یې د یاد سیمینار د جوړېدو فرصت برابر کړی و. خدا را سپاسگزار هستیم که برای ما توفیق عنایت کرد که در این سیمینار با برکت و سیمیناری که واقعا برکاتش مزید است شریک شدیم. اولا از پروردگار جل تزمانو سپاسگزار هستیم، دوما از امارت اسلامی که ما را در این سیمینار افتخار بخشید که ما شریک شدیم و شرکت ورزیدیم. الحمدلله سیمیناری که ما در این طول 45 روز در اینجا شرکت ورزیدیم درس خواندیم. اولا خب استادا خیلی مشفق بودن، در ضمن مشفق بودنشان خیلی کوشش کردن، سعی کردن با وقت بدون کدام غیر حاضری الحمدلله آمدن تدریس کردن و نکات مهم و نافع را برای ما پیش کردن و ما کتابا را به طور احسن برای ما تدریس کردن و ما خواندیم. الحمدلله خیلی زیاد خوشی را احساس میکنیم و این را احساس میکنیم که می گذشته خوانده ها را دوباره از سر نو تکرار شد و برای ما این را که از ذهن ما ذهن نشین شد و الحمدلله در زمینی تدریس و زحماتشان و سهولت های را برای ما مهیا کرد و از قبیل غذا و جای و برق و تمام اسباب و وسایلی که برای ما فایده میرساند و را الحمدلله در خدمت ما قرار دادن و این خیلی قابل یادآوری است که و سپاسگزاری است که الحمدلله و در طول 45 روز هیچ مشکلی در زندگی ما رخ نداده و ما دچار مشکلاتی نشدیم. مشکلاتی از نگاه گرمی و مشکلات آسایشی چیزا هرگز نداشتیم.